اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها دی. که تاسو دی صلوات ته سترګې وغړو، دا صلوات د حضرت فاطمه زهرا سره شروع کیږي اور بیا د اندی صلوات کې دا ذکر کیږي چې دا فاطمه دی اور دغی والا پدر بزرګوار دی اور دغی والا خاوند دی اور دغی والا بچی دی، یعنی صلوات حضرت زهرا باندې، دغی پدر بزرګوار باندې اور دغی خاوند باندې، شوهر بزرګوار باندې اور دغی بچیو باندې. دینه پہله چې زه حضرت زهرا په باره کې تاسو خدمت کې یو ذکر، یو کلام، یو گفتگو، یو بحث شروع کم، نو اول به زه تاسو ته دا ویم چې داسې ورځې دي چې دې ورځو کې د انسان که چیرې حاجات وغواړي نو حوایج دې پورا کیږي، اور که مشکلاتو کې گرفتار وي نو مشکلات دې که دعا وکړي نو مشکلات دې ختم کیږي. خود د کوم صلوات ما تاسو خدمت کې ذکر کو سٹارٹ کې پہلا کې نو غي چې کوم پہلا صلوات ما تاسو خدمت کې ذکر کو دا خود مشکلاتو د پاره چې کچره ته مشکل کې وي د مشکل حل د پاره دا صلوات یو منښت په تور باندې منلای شي. کچره چوک ایوه ورځې کې 530 متی د صلوات وي څه قسم ته مشکل لري نو غا مشکل دی ختم شي. اور زه دعا کوم چې پروردگار دی ورځو کې چې کوم مشکلات بیبي لیدلی وو، کوم مشکلات حضرت زهرا لیدلی وو، د ما ګران قدرمن کتون کی یو څه قسم ته مشکلات وینو رب ورته مشکلات حل کې، اندی حضرت زهرا صدقې نه مشکلات حل کې، حوایج برابر دی کې